د بدامنئ او ګڼې ګوڼې په دې دور کې د ښار په سړکونو باندې د لایټونو لګولو ضرورت نور هم سوا شوی دی. د ښار د سړکونو لایټونه که یو لوري ته د ښار د سوداګرۍ او خریدارۍ دپاره ګټور ثابتېدلی شي، ولې بل لوري ته د ښار په پوره امن ساتلو کې هم بنیادي کردار لوبوي. خو د بدامرغه د بنو تحصیل ککي بازار کې دغه سولر لایټونه خو د نمایش دپاره لګول شوي دي، ولې تر اوسه پورې فایده چا نه ده ځنه اخیستلې، ځکه چې چلان کړی شوي نه دي. دا لایټونه ولګېږي، کاروبار به جوړ شي، عوامو ته سهولت جوړ شي چې دا کومو کیسې نه کېږي دغه غلې ولې غول دا تیارې شي کېږي چې تیاره نه وي به دغه د سره ختم شي. ومیږ دا مطالبه کوي چې دا غارې شي په نن او سبا شي دا زر نه زر دا لایټونه چالو شي، ولې چې دغه لایټې چالو کولو سره عوامو ته ډېره فایده ده. د ککي بازار سره تعلق لرونکي د بنو سیاسي او قومي شخصیت نثار خان وایي دوی په ککي بازار کې د خریدارۍ او امن برقرار ساتلو په خاطر باندې د سولر لایټونو فعال کولو دپاره د جرګې په شکل کې د انتظامیې سره ملاقاتونه هم کړي دي، ولې د انتظامیې د وعدو باوجود هم تر اوسه پورې ککي بازار لا هغسې په تیاره کې دی. دغه سولر تقریبا دوام کول لا چې منظوره شوي دي، خو ایز بیټري نشته دي، د میش بیټري مطالبه کوي چې د خلکو غلغ غدیې وي دغه هغې سي شمسیې، خو د میش په مطالبه باندې هېڅ پروا نه کوي. میش مخکې ورځه ډي سیب ته راغلي وي، که دا به زور شي دغه سولر فعال شي ورځې نه شپې ډېره خرید فروخت او خلکو ډېر پرامن خلک ده، و دا ډېره سودو وي او بازار وي آباد وي، دا پیدا وي دغه سولر. د یادولو وړ د ککي بازار کې لګول شوي سولر لایټونو ته د کرنټ ورکولو او فعال کولو دپاره انتظامیې د مقامی جرګې سره دا ژمنه هم کړې وه چې د روژې میاشته به دوی دغه ټول لایټونه چلان کوي، ولې له بدامرغه تر اوسه پورې انتظامیې د دوی سره دغه وعده نه ده پوره کړې او ککي بازار اوس هم د شپې په مهال هغسې لا په تیاره کې ډوب وي. د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، ککي بازار، بنو.